ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. شاوخوا 100 میلیارډ د نوي افغاني بانکي نوټونه چاپ شول. د افغانستان بانک وایي چې له 1901 لمریز کال راهیسې 315 میلیارډ او 600 میلیونه افغاني بازار ته وړاندې شوي دي چې له دې پیسو څخه څه باندې 58 میلیارډ چې زاړه شوي وو بیرته راټول شوي او سوځل شوي دي. د هرات پخوانی والی احمد یوسف نورستاني په بند محکوم شوی دی. د احمد یوسف نورستاني د محکمې د پریکړې په تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې له ښاغلي نورستاني سره یو ځای د هرات اووه برحاله او پخواني مسؤلین هم د مجرمینو د شریکانو په توګه په دوه نیم کاله بند محکوم شوي دي. سویس د ښځو پر نقاب بندیز لګوي. سویس کې د یکشنبې په ورځ په ټول پوښتنه کې شاوخوا 50 سلنه سویسیانو د هغه وړاندیز په پلوي رایه ورکړې چې غواړي له ګوتو په شمېر استثنا پرته هیڅوک باید د هیواد کې اجازه ونه لري چې په عامه ځایونو کې خپل مخ پټ کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی پر ایران باندې د ټرمپ د دورې بندیزونه نه کموي ځکه د په وینا امریکا غواړي ځان ډاډه کړي چې آیا ایران شویو وعدو ته ژمن دی او که نه.